بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون. سورة تین مکی سورت دی، اته آیاتونه لري، یو رکوع لري. مرکزی مسله په دې سورت کې دا ده چې انسان د نورو حیواناتو د نورو کائناتو نه په یو خاصه ډانچه کې الله پیدا کړی دی، او د هغې وجه ده چې انسان کې ایمان دی او په انسان کې عمل صالح دی، او انسان د دې وجه نه الله پاک د نورو حیواناتو نه بالا او اوچت پیدا کړی دی او مقام یې ورکړی، عزت یې ورکړی دی. د دې وجه نه چې یو خپل رب پیژني، ایمان پکې دی، توحید پکې دی، نیک اعمال کوي او الله احکم الحاکمین ګڼي، نو د دې وجه نه الله رب العزت د انسان ته لوی مقام ورکړی دی. او بلته چې کومه خبره کوي دا ټول مطلق انسان ته کوي، کافر وي که مشرک وي که منافق وي که مسلمان وي. هغه فزیکي لحاظ سره ټول انسانان څنګه دي، په جسمي لحاظ سره انسانان ټول یو رقم ته دي، نو ځکه الله پاک دا عزت ورکړی دی. الله وایي والتینی قسم په انځر باندې، والزیتونی او قسم په خون باندې. الله وایي د انځر په شان ځان پوس کا او خون په شان ځان غوړ کا. وطور سینین او قسم په غر د سینین باندې. دلته د الله پاک د موسی علیه السلام سره ملاقات شوی دی، ځان نه غر جوړ کا په وخت د دعوت کې، په وخت د عبادت کې. وهذا البلد الامین، قسم په دغه ښار باندې. ګوره نو والتینی قسم په انځر باندې، والزیتون او قسم په خون باندې، وطور سینین او قسم د قیتور په غره باندې، وهذا البلد الامین او قسم په دغه ښار د مکه باندې. نو ځان نه انځر جوړ کا په پسوالي کې، ځان نه خون جوړ کا په غوړوالي کې، ځان نه غر جوړ کا په کلکوالي کې. وهذا البلد الامین او ځان نه ښار جوړ کا په اجتماعیت او په پراخوالي کې، اجتماعي ژوند کوه. وهذا البلد الامین، قسم دی په دغه ښار د مکې باندې. نو د آیت الله پاک څه وایي؟ د آیت الله رب العزت وایي چې ځان نه ښار جوړ کړه، اجتماعي ژوند وکړه، د په ټولنه کې ژوند وکړه، په خلکو کې ژوند وکړه. څلور صفتونه دلته راوړو: په شان د انځر شه، په شان د خون شه، او په شان د غره شه، او په شان د ښار شه. په مضبوطوالي کې د شه لکه غر، په اجتماعیت کې د شه لکه ښار کې هر څوک اوسېږي، نرموالي کې د شه لکه انځر، او په فایده کې داسې شه لکه زیتونه، غوړوالي کې داسې شه. نو الله وایي وهذا البلد الامین، قسم دی په دغې ښار د تشي باندې، ښار د مکه باندې. نو دا تین او زیتون دا دوه غرونه وو په بیت المقدس طرف ته، او طور سینین هغه غر دی چې هغې کې د موسی علیه السلام سره د الله پاک خبرې شوي. او هذا البلد الامین دې نه ښار د مکې مراد دی. او دې صفتونو دپاره دا څلور شیان راوړل چې ما یې درته معنا وکړه چې دغه مقصد دی. کېدای شي لقد په تحقیق سره څلور شیانو قسم وکړه الله پاک وایي. د څلور شیان دا شیان دي، د څلور شیانو ته انسان پیدا کړی، انسان ته وایي چې ځان نه غر جوړ کا، مضبوط شه، ځان اجتماعي انسان کا، اجتماعي په جامعه کې ورنوځه، خلکو سره شریک ژوند وکړه. په شان د ښار ځان نه انځر جوړ کا په خوږوالي او نرموالي کې، ځان نه خون جوړ کا په غوړوالي او په فایده کې، دا د ځان نه جوړ کا. نو الله رب العزت وایي لقد خلقنا الانسان، یقینا پیدا کړی د انسان فی احسن تقویم، په خسته ډانچه کې. په فزیکي لحاظ سره انسان ډېر ښایسته پیدا دی، نه په څلوربولي ځي په شان د باقي حیواناتو، او نه په وزرونو ځي په شان د مرغانو، او نه په خېټه ځي په شان ته د مار او د نورو شیانو، او ډېرې خپې نه دي په شان د زنځي، او سر یې د ځمکې نه اوچت دی، ځمکې ته نږدې نه دی په شان د نورو حیواناتو، او همدا رقم ته لاسونه او خپې هر څه کولی شي، لکه ماشین، اتومات ماشین، څه چې وغواړي هغه پرزجات نیول، خوړل، وړل، هدف ته ځان رسول، دا کولی فی احسن تقویم. دا هر انسان کې راتلی شي، او په څلوربون په بل کې په ولاړه باندې چې دی بل ښایست دی. نو الله وایي ما انسان پیدا کړی په احسن تقویم، په خسته ډانچه کې، نه بیخي ډېر لوړ دی، نه بیخي ډېر ټیټ دی، نه بیخي ډېر پلن دی، او همدا رقم بڼه کې په نه دي راشي په شان د نورو مرغانو، دا رقم وژغنې په نه دي راشي په شان د نورو حیواناتو، وړۍ په نه دي راشي په شان د نورو حیواناتو، او خود مختاره دی، بندیوان او د بل چا په وخت کې نه دی په شان د نورو حیواناتو. بیا نور حیوانات ټول په رنګونو کې یو رقم ته دي، د ده مخ صفا سوتره تک سپین ښکلی، نو ډېره ښایسته ډانچه الله ورکړې ده. الله وایي دومره احسانات ما در باندې کړي، دومره ښایسته ډانچه مې درکړه، نو ته زما عبادت وکړه په ښایسته طریقې سره. خو ته چې چون د خپل بدن ته ونه کاته، د خپلې باډۍ ته یې ونه کاته، د خپل ښایست ته یې ونه کاته، او هېڅ ته په ګډو وډو سر شو، نو الله هم ګمراه کړو. ثم رددناه، الله وایي دا بیا موږ واپس کړه دغه ښایسته انسان چې کله د الله د احکامو نه وګرځېده
او د خسته شکل خپل شکل ته ونه کاته څومره خسته شکل الله را کړی دې ته ونه کاته او ایسته واپس شو کفر یې شروع کړ ثم رددناه الله به مو وای مو واپس کړ اسفل السافلین هغه لاندې د لاندو کندونه یعنې د منافقینو ځای ته مو ورساوه الا الذين مگر هغه کسان هغه به نه رسومه جهنم ته نه به ورچومه امنو چې ایمان یې راوړی عقیده د توحید وي وعمل الصالحات عملونه کوي په طریقه د پیغمبر باندې په طریقه د پیغمبر باندې عمل ګوره ضرور دی د پیغمبر طریقه پکې نه هغه نه څه ساتيږي هغه به ثم رددناه اسفل السافلين ته ځي یا د الله حکم پکې نه هغه به چرته ځي ثم رددناه اسفل السافلين ته ځي وعمل الصالحات یو نیک عملونه کوي فلهم دوی لپاره اجر داسې یو اجر دی غیر ممنون چې هغې لپاره بیا ختمېده نشته وڅېده نشته کمېده نشته بندېده نشته په موسم پورې نښته نشته دی چې د فلاني موسم میوه ده دا د فلاني موسم اجر دی نه فلهم اجر ته شته خو غیر ممنون دا بیا قطع کېږي نه هغه همیشه دی هغه د یو وخت هم د کمېدو او د منځه د تللو نه دی نو فما یکذب وکړه سره د دومره نعمتونو چې الله درکړي دي او الله دعوت درکړه چې نرم شه په شان د انځر غوړ شه په شان د زیتونه مضبوط شه په شان د غره کویتورو او اجتماعي شه په شان د ښار ده ښار کې هر څوک اوسېږي خسته ډانچه ما درکړه د خپل طرف نه ولې ډانچه ما درکړه ته اوس څه کار وکړه مرددناه اسفل تا چې دې انکار وکړو مرددناه اسفل دا به مو واپس غلاندې کاندو ته مګر دې نه بچاو لپاره څه شی دی بچاو د دې دا دی چې ایمان بلري الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کوي په طریقه د پیغمبر باندې فلهم اجر غیر ممنون دوی لپاره اجر دی چې د هغې انتها بیا نشته نو فما یکذب هغه رټنه ورکوي الله زجر ورکوي چې بیا دومره صفتونه او دومره نعمتونه الله درکړي بیا ولې د الله په عبادتو کې انکار کوي بیا ولې په قیامت باندې دروغ وایي ولې د عذابونو دروغ وایي فما یکذبک ته تشي مجبوره کړي څه باعث دی پتا باندې چې ته دروغ وایي بعدو پس د دلایلونه د مخکې چې بیان شو بدینی په قیامت باندې د دې دلایلونه بیا هم بعد دروغ وایي د تشي ته جرأت چا درکړو فما یکذبک تشي ته باعث کړي تشي ته مجبوره کړي یکذبو چې ته دروغ وایي که په دې بعدو پس د دلایلونه بدینی په قیامت باندې ته بیا هم دروغ وایي او بیا آخره کې الله ورته وایي الیس الله باحکم الحاکمین آیا نه دی الله باحکم ښه حکم کوونکی د حکم کوونکو نه الله څومره خسته حکمونه کړي دي الله درته یو خسته حکم دا کړی دی چې په قیامت به دروغ نه وایي یو درته الله خسته حکم دا کړی دی چې اسفل السافلین د ځان ورسوي یو خسته حکم درته الله درکړي چې ایمان به راوړي بل خسته حکم الله درته دا کړی دی چې په طریقه د پیغمبر به یې کوي بل خسته دین دا دی چې په قیامت به درواغ نه وایي نو ځکه الله وایي الیس الله آیا نه دی الله باحکم الحاکمین حکم کوونکی د حکم کوونکو نه حکمت کوونکی د حکمت کوونکو نه نو دا صورت د حکمت صورت دی دا صورت د پوهې صورت دی او دا صورت هغه صورت دی چې په دې کې تا ته ټول شیان ذکر کړه چې دا د حالات راځي د انقلابات راځي د ځان آمادګي ورته ونیسه